أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودرشمه برایت د سورې شورا زموږ اوسه خبره د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په سیرت کې او د خاص کر د شاشمه ورځ دغه پر خبره رسیدلې و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دنیا لراغه سو عجيبه انقلابات په دنیا کې وشو. امینه به ویل ازما د حمل د څه کیفیت باندې نو لکه څنګه چې عام زنانه حمل کې درندي او مشکلات او خو مې ورته چې ځواني او نور خارج شو تر شام پورې د ټول علاقې منوره کړه. کله چې پیدا کېدو د کوټه رڼا شو د امینه د تربیته شو بده کې چې رب العالمین باندې بزان سپاري د مبارکي د شیطان نه د موجود صغور مړ شو زلزلې په خلکو باندې را لې تقریبا یو سوار لسته برخانه یا سوار لس کوټه را پریوته په یو چت او به رسول الله پیدائش دین ورسته به نبی کریم علیه الصلاه والسلام دایانی یعنی سلور مرزعی شمور و حلیمه و ثویبه و بل زنانه او بيد رسول الله تاغا بني سعد قبيله حلیمه سعدیه به خپل حقیقت بیانې چې زما سورلیم کمزوري و او زموږ په علاقه کې فقر مو وشکالین وي دوه کې د پېم نه وي. کله چې رسول الله موږ د ځان سره ویوړو دا ټول ارس بدل شول معنا د سورلیز ما تیزم شو دیوه کې شودم پیدا شول آباد کالین امرالی او بيد رسول الله اپریشن نن درس کې بدا خبرې چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام بیرته امینه بي له واپس کېدل او به داغه د امر مبارک وفات کېدل نیکي عبدالمطلب سے او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوله سولو په عمر باندې شاوخوا د تر سره د شام په طرف باندې روانېدل. جبرئیل علیه السلام یو بل ملک شراغه د محمد رسول الله د سینې چیرې کړه دا کومه اضافه وکړه چې د زړه سره واغې ته لری کړه او بیرته به ورته سینې وګڼله. نو حلیمه سعدی سره د حارث چې د خاوندو امینه بیبي له راوسو ویل چې بده باندې د جناتو یا د بل څنور شي نه یې پیدا شو چې سبې څوګونه وشي. امینه بیبي ورته ویل څنګه د وخت راوسو د خپل وخت نمخ تاسو یې د بارے ګډه کلک وي محبت مو سره وجدا بس موږ سره پدې یو دا وې د شي کیفیت وش موږ سره دا خطر پیدا شو چې سبا ونه وجلی شي من نشي به تاسو موږ نه د مبارکي ته پوښتنه کوي موږ به جواب نشو کولای. نو مور ورته ویلې به د دینه خاطر جمع وسا جنات و غیره د نور شي نه بده باندې حمله نشي کولای ځکه ما د شي خوب لیدل دي چې په الله باندې ما پني نیولې ده د شیطانانو نو د نور شي نه خود شپک کلو په عمر یې 15 کلو په عمر باندې شو برته راوس ځکه د خځو خاون خپل معنی کې د مصلحت وکي چې دا خو د قریش نه موږ را جدا کړي دي څه مشکل دل جوړ نشي او که جوړ شو به موږ تاوان غوسولې نشو. بعض اهل علم دا خبره ذکر کړي دا چې کله په لار روان و اس محمد رسول الله ته ورک شو حلیمه سعدیه د خاون حارث او د ملګری دا ټول ورخته شو چې لکه دا کم خلاړي او سبب موږ قریش له سوې بني هاشم ولا د محمد رسول الله خاندان ډیر اوچت خاندان او قوي. نو کله چې رسول الله علیه خلکو نو ورک شو د ابو سفیان خاندان د قبضه کې واخصو او غي قریش له اطلاع وکړه چې د الګ زمونږ سره د راشي ویلې. رب العالمین قران کې فرمایي ووجدك ضالا ويتيمن ذکر ورکه فحدا بیت الله را اخذله برته خپل خاندان له واپس کړي. د عرب عادت دو ابن کثیر د وغیرہ لیکي چې دوی به د شي ماشوم پیدا کړي نو هغه به ځان له غلام وګرځو ایسه یا به خرج کړي یا به خدمت اخصو لکه زید ابن حارثه سلمان فارسی. لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احسانو کې شکل ورک شو بعض خلکو له پلاس باندې ورغه خپل خاندان له تسلیم کې 15 کلن یا 16 کلن
دومره عمر کې دی مور به شکل راغی حلیمه سعدی تسلیم کی نو محمد رسول الله د خپل مور سره ژوند شروع کو د منځ کې د مور دا خبر وکړه چې رزم مدینه له تقریبا د مکه او د مدینه په مابین کې 500 کیلومتره مسافه وي کله چې وکړ رواني ګناغه د نه ورځو په اندازه باندې محمد رسول الله دا ټول د هجرت لار په نه ورځو کې والي و او اسونه له د مکه مدینه پورې تقریبا 3 ورځې مسافه ده ګاډي چې به خو د ورځې مسله ده سال چې روان شي مقام رسیږي یې سلیږي غنټو کې امینی سره عبد المطلب سبا ام ایمن چې دا محمد رسول الله د پلار وینځه او رسول الله دا په میراث کې پاتې شي او 15 وکانو څه غړي یو بګی دا کزو برکات دروانه دي دوه مقصدونه او یو مقصد د خپل خاون زیارت وکړي د دې وجنه د محمد صلی الله علیه وسلم دا ژوند په دوه برخو تقسیم شوی دی یو د نبوت نه مخکې دی او بل د نبوت نه وروسته کله چې نبی شو کوم کارونه کړي په هغه ټول باندې موږ تاسو مکلف یو زګه د دین دی اما د نبوت نه مخکې چې کوم ژوند رسول الله دی که چرته ورسره رد کړي ویني به په موږ مکلف نه یو کړت کړي نه به هم د زمونږ دین دی څلور اړه روان شو د خاوند زیارت له ملاقات له زګه په مدینه منوره کې وفات شو د نابغه الجودي په دې قبر کور کې هغه دفنو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به د تحقیق لیکلی دی چې زنانه قبرستان لتللی شي نو کله او به کوم شرطونو باندې شرطونه به کېدا چې یو دا سفر به بسنه کوي ځکه رسول الله دې نه منع کړی دا یو معلوم دربار بزان لنټه کې چې لکه مزار شریف لزو لغمان لزو یا شینوارو لزو یا پلانی ځای لزو باغیزه کې معلومه دربار الته ورشي نه بلکې د علاقه کې چې کوم نږدې قبرستان الته دی ورشي بل کله چې زنانه شنو په سبب زینت باندې باندې شي ځکه رسول الله اول منع کړی به ورسره اجازه ورکړه او الته شکل جی نو د کفر او شرک کارونه به صادریږي نه چې را مدد شورته وي او هغه د الله سره برخداران جوړ کی نور فسادونه پکې نه پټ یارانه وغیرہ جوړول کله چې دغه شرطونه پکې وي نو به که زنانه چرته قبرستان لاړه په دینیت باندې چې د دنیا نه بے رغبت شي او آخرت له توجه ور د مسلمانانو قبرون له دعاګانې وغواړي سو منعت بنئ لیکن که چرته بشي سفري ان د جزي فزي کیږي یو معلوم دربار د خلکو وځ کړي نور مفاسد پیدا کیږي بد اخلاقین او د عقیده به تک حرام نو کله چې څلور وړه روان شول نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې موږ ورسېدو د نابغه الجعدي کورلا اندر محمد صلی الله علیه وسلم پلار عبد الله سیف دفن نو اغیزه کې به نبی کریم علیه الصلاه والسلام او داغه نکاح ام ایمن او امینه طبعا شکل سره د قبر خواله ورشي د سترګونی وخی چې کوم څومره ژړا دوی کړي په دې شو کیفیت باندې چې نه ګری و نشل ولې دی نه مخواله دی هغه شوی کوم خلک دا خبره ثابتې چې نه محمد رسول الله باندې بهوشی را الله په دې مور بهوشی را الله په دې خبر ونه ور پرې واته دی وکړو هغه وکړه دا اصلي خبرې به دلیله ځکه په صحیح احادیث باندې دا ثابت نه نه په صحیح تاریخ باندې نه څوک هغه اعتبار ور کوي رسول الله فرمایي چې ماماګانو کړه تقریبا یو میاشمن تیر کړه ځکه ډیره متبادر راغلی و او طبعا شکل د نه ورځو مسافه په سفر کې به یو زنانه د پلار کړه لاړ شي نو التبه خمخه څو وخت لري دلته به مفسرین یو بل خبره ذکر کړه محدثینو کوم زنانه چې هغه واده شي او بیرته پلار خو لره شي واغې کې وخت تیرینو دا به مسافر شمار لګي یو کنه دا به مقیمه یو قول علماء دا ذکر کړي چې دا مقیمه رسګه د پلار کور د خپل کورې صحیح قول علماء دا ذکر کړي چې نه دا مسافر ده قصر بکئی رسول الله چې کله په لار باندې تیرېدو صحابه ویلي د بنی نجار باندې کورونه ورته یا دهانی کړه دقه کور او دا ملګرو لې ویلې دې کور لشرالم د دې سر باندې دې بلې باندې دې بام باندې زما یو رضی خور او انیسا ذکر رسول الله یو خور شیمان بن ابن قیم فرمایي زاد المعاد کې بل انیسا بن اورور عبد الله در حلیمه سعدی اولاد و وما او انیسا چې د انصار یو جاریه و دي چې ډیر لوبي کړي ځکه زما خور ورسي یو بل ځور دایات کې ودا دیوال ویني وی او وېزه او زما د خور او نور ماشومان دي چې ومنګو چې کله مرغان کې نسنو شور مونږه جوړ کې چې هغه منګي کې نستاله پرې نه دي لکه طبعا دا ماشومان ته بیت
چې به ځکه کله مرغان کینی شور شغب جوړ کی وې مونږ منډه والے چې کله به دې دیوال سره لرالو چې دې جنب شه دې بل ځرته به انت منډه کړه ها هو هم جوړ کړه ایسه بوالو تل وې دا دغه دیوال له او به ورته یو ډنډ یاد کې وې دا حوس ګوري وې او وې بده حوس کې مال امبو کړی دا وجه دا چې محمد رسول الله عالمي نبی جوړیږي او عالمي رهبر دی تر څو پورې دا ټول تربیتونه وشي د شم نشي کېږي چې واجب دی غار کې پاتې شي او بس د شم نشي کېږي چې واجب دی غار کې پاتې شي او بس او د شم نشي کېږي چې دا غړي بزیره وڅ سره یو بس بلکې د هر قسم مخلوق او د هر قسم امتحانات سره الله اړې راړي تر څو پورې دا یو ټریننګ شوی شخصیت د شیخ الهند محمود الحسن سے بارک رضی وېدا د اسلام دشمنانو شکل ونو جزیره کې قیدی کې ګیریم به اخره اله بریتیم به اخره اله اوروزی سر ارچا خو شیخ الهند لامبو یا دا وې ایسه بری درې باندې راو دنګل او دی خوتی بوټو وت نو انسان لامبو یا دی خاص کر مسلمان به هغه مسلمان چې هغه ځان له دعوه کوي چې د اسلام یقیني بچیم د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بارک دا راځي چې فدل مزلونه به کول اسمانه به سورلی کوله دریم کې به لاموز کوله حتی د شیخ الهند بارک دا راځي چې هغه خپل طالب العلمان له بخاری بری دریم کې لامبو په حالت مرګو له ټریننګ ورکړي وی ویل چې بدی حوس کې رسول الله ویل چې ما بلامبل لامبو به مزه کوله تر څو پر اسما تربیت وشي دیمن منس کې دا کارو شو د میش نورستا د محمد رسول الله د مور او دا فسفر باندې و د ابوا علی اخره چې کله ورسېدل نو مریض شو او الته مرض عمر زیات شو چې استا امینه بیبي وفات شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دنیا لړغله نو چې پلار وفاتو او به په سفر باندې روانو چې مور وفات شو نو محمد رسول الله سخت درد ورسېدو یسیر شو مورم نو لاړه او پلارم نو ابن کثیر دا خبر ذکر کړی د سوره توبه روایت په تشریح کې ډیر مدبات د نبوت نو ورسره محمد رسول الله په علاقه باندې راغی او د قبر خواله شکل راغی ډیر سخت وژړل صحابه ورته یا رسول الله دا ولی و ما د رب العالمین د مور بارک د مغفرت طلب وکي دي کې الله رب عزت مال اجازه را نه کړه به مونږ دا طلب وکړي الله زغه زیارت او ملاقات خو لازم کنه وی راځه حکمتونه اول کې بیان شو چې په دې باندې الله رسول کې پويږي مور وفات شو د دین او رسول محمد رسول الله تربیت هغه د عبد المطلب صاحب په لاس او قبضه کې راغی دین کو عبد المطلب صاحب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر ناشنا تربیت کو دومره تربیت کو چې خپل اولاد نو د نور رسول ټول نه د ځان له محترم غنو وجه داوا یو خدای عبد الله سے بچو عبد الله هغه عبد المطلب سے کشره بچی دی حسین بچی دی او بل رسول الله مور وفات شو او پلار وفات دی نو نکره د شي بچی سره بخمه باید محبت وکي پکارم دی رب العالمین د محمد د عبد المطلب سے بده زړه کې د رسول الله محبت روام شو خي ورپوخ کې سیرت ولدا لیکلي دي د دې کعبه په خوا کې د شو چتر جوړ سفر چې پاغي باندې خصوصي پالنګ یا تخت بستر جوړاوه هغه باندې بس صرف او صرف عبد المطلب شر کې نسو بل څوک نه ګر شابره دغه زمون ولاړو چې څوک براتنو منه کول به ځکه عبد المطلب سے وکانه جسیما وسیما د قومي مشرو د رسول الله خاندان ډیر اوچت خاندانو به عبد المطلب سے لیکن نبی کریم علیه الصلاه والسلام بچی راغه وړي کې ماشومو وې منډه به راواخصه او د نیکه د پالنګ نه به بر ورو دانګل بر بکینسو د خبره را ماته کړل کې مشر انسان شناست ذکر رسول الله نه باندې زمانه کې الله مشر سړی جوړي دې ترونو دا منه کولو چې بلې باندې موږ د خپل کې ني ته ماشومه ته څنګه دلته کېنه وې دې عبد المطلب صاحب د زمانو لوي ویلي وې زما دا بچی پرې دې چې په کوم ځای کې کېنی تاسو مخالفت مکوئ ځکه وان له شانا عظیما د لپاره په اندازه معنی کې ډیر اوچت انسان الله جوړي یو عظیم شخصیت الله جوړي ځکه هم کو زنه مې اسما په بستر باندې کړه دا کې نسو ګره شرط مخالفت ونه کوي د زما بچی دی او د په شکل کې د علامات زمانه مو چې دا به عالمي رهبري بلکې عبد المطلب صاحب د خلکو دا خبره کوله چې صاحب دین وسی کې به دا استعداد او دا یو ورځ یو قافیه شناس عبد المطلب صاحب خو راغی قافیه شناس دا منه شناسي کوي دا خصوصي علم دی چې د انسان له وګورې د ټکه معلومه چې لکه دا پلاني بچی دی او دا پلاني خاندان دی د خبرونه د علاماتونه د عبد المطلب صاحب ویلي وې د محمد رسول الله د په د یاد کړي وې دا بازي د دې بازونه دی معنا دا یعنی دا به نه په شان د دقیق خو باندې دی دا کوم چې قدم جوړ شوی په دې ګټ کې تیګه کې چې هغه د ابراهيم عليه السلام کړه څه مطلب د ابراهيم عليه السلام د کې دي چاپله چې ګورم او د رسول الله د کې چې ګورم د دنه به عجیب انسان الله جوړي لکه څنګه چې پلان جوړ شوی دی او د علم شتره د اثبات دی
په دې باندې نسبت ډېر شي نو باندې کیږي د اسامه ابن زید بارے کې به خلکو دا ویل نعوذ بالله من ذلک ویشه د اسامه د کجې د دې زید د کجې زنا کړی د اسامه ته پیدا شو ځکه زید سے تورو او اسامه رضی الله جوړه کې څه ډولې لکو نو محمد رسول الله په دې باندې څخه پکېدو انتهي زیاته لیکن د يهودي عالم راغی ودا پلارو ځو په دې کټ کې ودو سرونه پټو لیکن د خپل لارو چې وی ویل چې دا بازي د بازونه دي معنا دا د اسامه چې د شړي بچي دي اگر که پیژندري نو چې دا پلان او پلان دي عائشه به فرمایي چې کله رسول الله د کول راغی تعالی د تندي سب نشه پړقا کوله ما ورته ویل یا رسول الله وې د يهود مولا په دې باندې اقرار وکړي چې دا اسامه د زید بچي دي د علم شته او په دې باندې دا فیصله کیږي نو عبد المطلب شه ډېر انتهایی زید خوشاله شو چې دې شلیخوم د رسول الله بارے کې دا خبره وکړه چې دنه بدشي انسان جوړیږي لکه څنګه چې د پلار نه دا انسان جوړ شوی دی چې هغه ابراهيم عليه السلام ابو الانبیاء په دې منځ کې تقریبا اتکاله 2 میاشتې ولس رسول شو ورشد عبد المطلب شه وفات شو پر رسول الله باندې نشه کیفیت الله را وسو دا ولې چې کله مختش اشنا شه دې سره پلار وفات شو عبد الله امینه وفات شو عبد المطلب شه د اتکلو په عمر باندې 2 میاشتې ولس رسول چې محمد رسول الله ورشد نو دا وفات شو درد رسول الله له ورشد اقا مشفق نکو چې شفقت په دبانې کوو د په ټول زمانو کې ځان له وشت غنلو محبت وسره کوو هم تلاړو لیکن د وفات نه مخکې عبد المطلب شه دی ابو طالب لویلې ځکه د عبد المطلب شه زمان وحارثه زید مقومه صفار حمزه ابو لهب ابو طالب چې زمانه دې بشي ډېر اکرام کوي او دا بکه او دا توشي ورته کړي و به عرب د غیرتی خلکو چې د پلار وصیت خامخا نافذولو وېدا چې کله وفات شو ام ایمن فرمایي وې په دې کټ کې عبد المطلب شه به خودلو وې زما په دې ژوند کې سخت ژوند دادې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تکرو په عمر 2 میاشتې ولس ورځو وېدا د عبد المطلب د سر له ولاړو د سرګنې وخی روانې وي ژړلې ځکه نه کې مړو وې چې کله د حالت زراعت کوم زمانه غړ درد وکي یو ما زما ور باندې نظر شو د نور خاندان هم ګرچا بیرو ژړا خلکو کوله لیکن محمد رسول الله یې ژړل د سرګنې وخی روانې وي کې وفات به تقریبا د نه کلونه تر 2 کلو پورې چې 14 کله 14 کله جوړیږي نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا غړي بزیم سره ولید ولی سره ولی دي ګډه حکمتونه دي یو لوی حکمت پکې دا راشي نبی کریم علیه الصلاه والسلام نو ورسره قوم ور بغاړه کیږي دغه تربیت وکي په دې کې دغه سره سړې د شپنکې ډیر په عذابي دغه د ابو غم بکای د خوراک غم بکای دغه د یخنی غم بکای د ګرمۍ غم بکای یو تربیت رب العالمین د محمد رسول الله کې په دې باندې چې اے نبی انده زمانہ کې وتاله یو قوم در کومه او ته به دغه تربیت کوي نو دا سړی دا کم سړی چې ګړي بجید سړی دا به خپل ګړو باندې خپويږي دی په تربیت یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم روان و مخله به ګورګورې رااله او تورې به پخې وي نو رسول الله دې ملګرو لوي ویلې چې دا تاسو خوري ډېر خوږی دي ملګرو ورته ویل یا رسول الله تعالی چې ګړي بجیم سره ولې او کنه ما ګړي بجید سره ولې علا قراریت المکه قراریت المکه په مکه کې وځي یا په څه په سو باندې د مکه کې جیاد علاقه کې اجیاد ما دا سره ولې دي یو ورځ د وکانو ولو د ګډ ولا په خپل مابین کې بحث راغی لنجر علی یو منګه به احتري او بل منګه به احتري راځي چې په محمد رسول الله باندې فیصله وکړو د رسول الله خو الله شکل رالل ورته ویلې د ګډ ولا به احتري دی وجدا چې مام ګډي بجې سره ولي ابراهيم عليه السلام هم سره ولي دی او موسی عليه السلام هم سره ولي دي نو عیسی وی وګټله د موسی عليه السلام بارے کې دا راځي د ګډي یو بچو معنا ګډوره وی ورځ هغه موسی عليه السلام نو تکتي دوه منډه د موسی عليه السلام و منډه د ګډ د بشیوا تقریبا نیمه ورځ بشي منډه واله نصف النهار نو موسی په کار دا چې نصف النهار معنی نیمه ورځ ورسته دا د ګډي بچي ونی چې پورته کې به اسمه باندې ولې سم امسا ورسره به سری وای چې مړی کی وی وجنی خو شکل نصف النهار دغه نو ورسته موسی علیہ السلام د ګډي دا بچي ونی وې ایسته غاړه واخسته یو طرف خپل کې او د بل طرف خپل مچ کې وسرګنی وکړاړي ورته وی ویلې چې ظالم ستړي کړم او ځان دې ستړي کی کمال دې نیوه را کړې نو ولې مته پریشان وې زولې دې پریشان وم نو خلکو ویلې چې دغه انسان وس نبی جوړیږي دا وزن نبوت لایق دي چې د خلک نبوت ورکی
ذکر دي قوم مثال سیده لکه دا غړي پاغه قسمه قسم حالات څو بتاله کنزل کوي او څو بستا خلاف کوي څو بتاله یو خبره کوي څو ببل او څو ببلا ته به ټول لپاره خزرونه سي د شي به نه کوي چې لکه د مال سند خبره وکړه زدر قران او سنت بیانوم او داس ما مخالفت کوي مال کنزل کې بس درس دی بندي نه داس موږ رونه دي موږ به د خپل سلف او د خپل انبیو تاریخ ګورو چې موسی علیه السلام د ګډي دی بچی سره د شناشنا تربیت وکي غاړه ته واخستا یو طرف او بل طرف خپل کې او به ورته ویلې چې ګوره ځان دم سړی کې او ظلم سړی کم دا خلک کس موږ سره څنګه په دعوت کې کوم روي کوي خو چې کله موږ باندې وسبر شي په کار د خطر به تی وکړو دا ولې زتا سره شکه مو ته سره څه کوي قتل وسره سړی جبهه ونی شي په طرف باندې چې لکه دا خبره کړو زبدا کومه د درې کړو زب شپه کوم نه دا به چلیږي نه نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا غړي بچي سره ولې یو پکې دا مسله وا دویم حکمت انسان چې کله ځان لې دغه ایمان حفاظت کیږي رسول الله فرمایي بهترین مال په دې مالونو کې اقمال له شغه د انسان ګړو دی غرونو پر سرونو باندې سري خپل خوراک او شکل دغه نه پوره کوي د الله بندگی کوي خلوت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ادب المفرد کې پروي د عائشه رضی الله تعالی عنها چې رسول الله بکله اطلاع له اوته د دشور الله به وخت ورکه ځکه انسان چې کله ځان له ایمان ساتل کېږي د ایمان حفاظت په څه باندې کېږي په خلوت باندې بربادي کې پس په دې کبر باندې بد اخلاقی باندې په دې زیات غب شپ باندې په زیات اختلاط باندې په دې ګناه باندې بدعت باندې سستوب باندې په دې تصویرانو استلو باندې په دې ګناه کول باندې زیات خوراکونو باندې او په دې زیات مجلسونو باندې نو رب العالمین د دې خلکو تربیت کوي چې محمد رسول الله د شی عظیم تربیت وشي ترڅو پرې د ټول امت تربیت پیدا کوي په دې منځ کې تقریبا دغه 14 کاله 14 سوال سو پورې 2 کاله نه تر 2 کاله په عمر پورې رسول الله ودا غړي بزي سره ولي خو شکل د 12 کاله په عمر باندې شو یا دغه نه مخ کې په دې مکه باندې یو قادسالی رب العالمین راوستا سخت وشکاری و دا ټول خلک راجم شو ابو طالب له دوی ویل چې راځه د حرم لاله شو یو دعا وغوړو د الله نه جلحمه ابن عریفه په نامه باندې وسړیو وې دا ابو طالب سره یو سپین الکو هغه محمد رسول الله دی وې دې کعبه لرا وسو او بالکل د کعبه د کوټي پورې هم د منسق یو ځای کې دعاګانې وغوښتلې ابو طالب هغه شیرونه مې او ابي یزو تک سپین دی چې دا ورې د وجنه باران کوي دغه په دعا باندې او دا د یتیمانو حق زنانه چې دغه دا کاروبار برابر نه دي دغه سره خدمتونه کوي او دغه لپاره کارونه برابرې وکله چې کعبه پورې دا ماشوم یو ځای کې الله رب عزت کی سباران شروع کی عبد الله ابن عمر فرمای وی ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام په منبر باندې راځو سړی ورته راغی وی یا رسول الله قد سالیدا وچکالیدا د الله نو دعا وغواړه چې په موږ باندې باران وکي وی رب العالمین لا رسول الله دعاګانی شروع کړي لاس اوچت کې خطبه الاخلاص سنوا چې ایس الله باران شروع کې ایوجم باران الله ورو ځکه نبی کریم علیه السلام خو نبی وی بل جمعه شکل په دې منبر باندې محمد رسول الله کې نو سمقه سره ورته به ودر وی یا رسول الله د باران نور تنگ شو الله نو دعاګانی وغواړي چې د باران بند وی ویل یا الله په اطراف باندې وروا په پښونو باندې او په موږ باندې بند کا نو عبد الله ابن عمر فرمایي وی چې کله دا حدیث د رسول الله دا کیفیت موږ اوریدو وی د قشیر مال راځي د دولس کلو په عمر باندې چې کله محمد رسول الله شو ابو طالب د شام په سفر باندې روان شو ځکه فقر او غربت د غم شینو د عبد المطلب بم شینو چې څومره سرمایه دولر لاغه په حاجانو باندې لګوله الرفاده السقايه اللواء الحاجبه خدمت به کو نو رسول الله دې تر لوي زم سره زماغوي ته مزه ځکه سفر کې سختي نه وینې زم خو کلک شو سره ابو طالب هغه نبی کریم علیه الصلاه والسلام کاکاو او ډېر ناشنا کاکا څلويخ کاله خدمت کړي څلويخ کاله او اخر به ایمان لاړو د دنیا نه دا سوال مسلې واقع کیږي چې دا ولی به ایمان لاړ دی اهل علم فرمایي دی وجه دا راکړه چې ته د خدمت رب العالمین د رضا لپاره کولې نو په دې وخت کې الله بدله ایمان نصیب کړي وي خو لیکن د الله د رضا لپاره نه قوم پرشیوا ترتوب او رتوب عباس ورته ورسول یا رسول الله وېتا خو ډېر خدمت استاد ډېر خدمتونه کړې دي ابو طالب څخه پیدا دی ورور شي دا کنه وی او وېدا د جهنم په دلان دی بیخ کې وزما د وجه رب العالمین دې صلی الله علیه وسلم سپلې د ور دي دماغ به جوش وي په دې پوزه باندې بیروش په ټول کې وسما تر سپک عذاب دی او ډېر غیرتی سړی مو غیرتی دا معنی چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې غیرت کو یو ورځ وتا ابو جهل دراله
وی ویل چې لکه سره اوراري پیدا شوی به د ادریس او شپته معبودان چې نشي کو د سره خبره وکړه وی دا خاصانه خبر درابي ولو رسول الله راوسو د الله نبی ورته ویل شي یا الناس قولوا لا اله الا الله يخلق لا اله الا الله وهي سبب کامیاب شي یو دم خلق وچل شو ډیره مدور سبه شملو قولوا ولا لا وی ویل شي زمون په عربو کې کیسه الګ به وګورو دا به تعالی درکو ته د سیمینه ور باندې ماته وشي دا محمد دی عليه السلام او ته دا محمد من لراک اسم به وشو ابو طالب ورته دا څه قمقله خلک خپل بچی تاسو درکوم دا تاسو وژنئ او تاسو مله د خپل بچی راکوي دغه تربیت به کوم د واده او د دیو د دې شي دا اخرم چرته زګړه زیور کېږي خو اخر رسول الله علیه وسلم لږ زره گزاره کوا حاله سخت دي ویني شي کې دین بارے کې څنګه گزاره کو ابو طالب ورته ویل چې خپه شو وراره وی او چې شیرونه ورته ویلې قرطبي خازن د نقل کړی دی والله لن يشلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مصبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا عرق بالبر لكم خلقوا وی يا وراره وېسماره پر رب العالمین باندې قسم چې دا ټول عرب راځي مشکل وختله د مدرسې zarar درکې وختله چې څومره زور درکې بیان وکړه دسی بیان وکړه د خلکو دازونه په دسی وشلوا لکه انسان چې په بوکس باندې وایي سماته ماته ست دین د حق دین دې تدې خیر خواصړي عرب دې نشه خلکو ورته ویلې وې تر ایمان ولې نه راوړي ایمان هم راوړي بیا به د عربو جنکې دا وایي چې ابو طالب د جهنم د اور نه وېریدو نو دا د شام په سفر باندې روانېدو رسول الله زم سره زم دولس کړو په عمر دی هغه مزه زم خو زموږ د نبی سره عزت امینه محبت داغه مینه محبت دې مجبوره کې روان شو بصره علاقه شکل ورسې د شام سره نږدې علاقه ده نو په دې کې یو راهب دی د دین سوراو د يهودي عالمه بحیره جرجس نومیدو رسول الله په شکل په دې لار باندې تیریدو ناشنا کیفیت پیدا وشي د برن الله په وريزه روانه کړي وا او کومي ونی بچ رسول الله لیدلو هغه ورته سجده کولا کومي تیګي بچ رسول الله لیدلو هغه ورته سجده کولا او سلام به ویلې حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي وی هغه کانی چې زما د نبوت نمخ کې په ما باندې سلام کړي دی وی مال اوس مال دې زو په لار ته ریدم مال به دا السلام علیک یا رسول الله تیګي ونه ورته سجده کولا دلته به عمله مسله ده چې دیونو د کانو بوټو سن محمد رسول الله سجده کوله سجده خو والله نه پکار ده او پیغمبر ولې من کوله نه جواب داري چې انسانان د دې خبرې نه منه دي او جنات چې هغه رب العالمین نه را پدې خو بل چاله سجده نه کوي اما دا نور حیوانات جمادات کوي چې هغه په مکلف نه دي نبی کریم علیه السلام نه ملګرو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله من یو بل سره انحناء وکړو انحناء دا معنا چې کله یو بل سره مخامخ کېږي دا سره کته کو قال لا دا مکوې مشکات کې حدیث دی د یو جن علماء یو مسله ذکر کړي دا لاس کول اول او چالو شتیدل دا څنګه دی نه اهل المدا خبره ذکر کړي چې کم انسان دا غواړي چې د عملګری دی مال ودريږي او مال دی وچتيږي او زېما زدار کم سړی مو شخصیت هم د شي انسان له ودردل به ګناه دا عظیم جرم دی دا د الله او د الله رسول مخالفت دی لیکن کله داغه په طبيعت کې دا خبره نه و تور ته ودرې دی او زیاد ورته پرې کو دو یا خاص کر د اسلام غازیان لمخله ورته لسمه منعت دي کې به نشته تندیخ کول ولا دا جایز محمد رسول الله د عثمان ابن مزون تندیخ کول کړي دي د جعفر سے تندیخ کول کې شداد رسول الله کا کا بچو کله چې د غزان راغی ابو بکر سے د محمد رسول الله تندیخ کول کړي دویم سرخ کول اول دم جایز دي عائشه بنت نبی کریم علیه الصلاه والسلام سرخ کول کې مچي کې بل نور اندامونه او سید رسول الله د صحابه د محمد رسول الله دا تشه مبارک کول کې اظهار للمحبه لا سنه کول اول عبد الله ابن عمر د محمد رسول الله لاس کول کړي ابو عبیده ابن جراح شدان مجاهدین او قومندان دي عمر صاحب شکل شام له ورغه لاس ورته خپل کې د دین معلومه چې دا خپل اول جایز خو لیکن درې شرطونه سره یو شرط کې دارا چې انسان د دین عادت مستمره نه جوړي چې همیشه د لاس کول اول همیشه لاس کول اول همیشه لاس کول اول لکه حجر اسود بعض خلکو د خپل لاسونه دا شی جوړ کړي او قد لاس نیولې شړق شړق ور باندې دا بنا ناروا ده دویم شرط پکې دا دی چې دا انسان به انحناء نه کوي انحناء څه معنا سر به بشنه ورکته کوي ځکه محمد صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دې عمل نه من کړیو دریم شرط پکې دا دی چې انسان مصافحه نه پرې مصافحه دا معنا لاس یو بل سره د مخامخ ملاوله بعضی خلک صرف د لاس کول کی او دا مصافحه سره پرې دي
نو کدا درې شرطونه چې عادت مستمره نه او سرک تکول سره نه او د قشن د مصافحه وسره نه تر کېږي نو به کدا کار چاو کې خیر دی خاص کر د مور پلار د مشر عالم او دا غسړي په طبيعت کې دا خبره چې دا کار دی مالوش د شنی به باز خلک دا وشي ګوره د نبی کریم علیه السلام خاله وفد راغی او غوید رسول الله د الله سنم کول کړو د قشن د کې دین خو معلومه شي چې په کول ولیم جایز دي ډیر جوابونه دیو جواب نه مو دا ذکر کړی چې دا خو عمل د يهودو دی او دویم کته د خپل کولینو پاګه کې انحنا راځي موږ د پیغمبر دا غینه منع کړیو او بل په دې روایت کې وزنانه د ام ابان اهل علم فرمایي چې هغه مجهوله ده نو لہذا نبی کریم علیه الصلاه والسلام لدی ونو او غټو سجدي کړی دي انسان او جنی پیره دا د دینه منع دي چې یو بل انحنا وکي یا سرکته کې بلکې انحنا کول او سرکته کول د واجب چا سره مناسب دي رب العالمین د پاره بل څوک نه نو دی بحیره جرجس د شی ویلې چې لکه په دې سفر کې خو یو کمال والا سړی دی د ټوله قافلې له ډوډۍ وکړه عربو مېران شو چې دی خلکو مخکې موږ له ډوډۍ نه وکړي دا څنګه له ډوډۍ کړي چې ډوډۍ ورته وکړه نو دا ټول خلک دغه ملمانه شو محمد رسول الله دی وکانو سره کېنو نو کله شي بحیره راغی دی یو سړی لګوري دی بل سړی لګوري دی بل سړی لګوري اقا علامات چې په تورات او انجیل کې وو هغه په یو کې نه دي موجود ولکه تاسو یو ملګری شته به آو وکم دی ویغه خو بار وینشته یو ماشوز موږ سره دغه بار وکانو لکه نه ولې دی عرب خپل مابین کې وبل غوسو شي شیر ظالمانو وړي کې ماشوم یو کان لکه نه ول تاسو ډوډۍ لړغلی پکار دا چې هغه ول تاسو راوسی وسکه چې هغه ماشوم ولکه منډه لار شي هغه راواله نو راغله محمد رسول الله راوسو عليه الصلاه والسلام وړي کې ماشوم دولس کلو په عمر شکل دی بحیره ولیدو د شکل له ورته وکاته بس ته متاثر شو رسول الله کې الله یو ناشنا نورانیت او کیفیت کېو رسول الله نو اخر نبی چې خواله را سره نږدې کې کینو چې د تورات له وکاته د شکل له وکاته بالکل به ټول علامات موجود کړه ځکه یجدونه رب العالمین فرمایي وي دوی چې بالکل د قران دا ورته تورات دا پانه اړولې په اره پانه کې زموږ د محمد رسول الله شکل موجود لیکن د دین مخ کې عبد المطلب شه خواله چې شړې راغی او د ابراهيم عليه السلام د کوسره د تشبيه ورکړه بعضي انسانان چې هغه وزدا تصویران جوړي د ابراهيم عليه السلام شکل جوړ کې هغه به د قشندانګ په لاس ورکړي وګړي وسره دي یا د موسی عليه السلام د اشریات یوسف عليه السلام دا جوړي د دې جوړولم ګناه د دې خرڅولم ګناه او دې لکه نسلم ګناه حتی ته دې پورې باش علماء دا ویلي دي چې کله انسان دې لکینی یا دا جوړي او دا تشبيه د انبيو د خلکو سره ورکی وي دا خلک د ایمان نه بالکل خاصي کی د ایمان نه ولکه د یوسف شریعت د یعقوب د موسی د فلان او فلان دا حرام دي ناروا چې کله مخ لکینو نو په دې وخت کې دی بحیرات ته پوښتنه وکړه وسالتک باللات والعزى وزد اللات والعزى په نامه باندې ستانه سوالونه کوم ته مال جوابونه راکې محمد رسول الله صح په قهر شو وړي کې ماشوم دی لیکن د شرک را دی وکی ومنه دا سوال مکو باللات والعزى وزما په نسبت باندې مال په دې ټول شي کې بدترین شي نه دقه دي دا اللات والعزى چې مال وړاندې کوي دا بابا دی واغه بابا دی بلکې مانه چې سوال کوي د الله په نامه باندې سوال کوي بحیره معلومه کړی چې ګوره دقه سړی دی ځکه چې ماشوم دی د شرک د شرط وکي وی رسول الله دومره په قهر او غصه باندې شو د دور اسکلو په عمر باندې چې مانه ګور الله ته عزاب باندې سوال نه مکوا زما چې ډیر قهر راځي دي شي نه راځي وی زستانه سوال کوم د الله په نامه وسل سوال کوا څه خوبونو پښتنه ته وکړه څه د ژوند پښتنه ته وکړه رسول الله جواب ورکو چې کوم دوی په تورات کې لیدلی او هغه بیان په محمد رسول الله کې موجود و به ورته دا کمیس خو دلګ راوچت کا چې کله کمیس په راوچت کې د دې دوړ ولو په مابین کې د محمد صلی الله علیه وسلم مہر نبوت د الله جوړ کړی دی هغه چې وکړه بالکل موجود کی د ټول خلکو له متوجي شو وی سید هذه الامه ودا بد دي امت سرداري دا د انسانانو جناتو د دنیا او د آخرت د دې ټولو قهرمان او قائد او رهبر او سردار ام دقه نبی دي چې کوم تاسو ما په تورات کې ویلې هغه د اندازه کې ولکه د کوثر اگې یا د زر کې اگې یا د قشند تنزيري بعض روایتو کې دا راغلي لکه دولې چې کله د دروازې په تړلې کېږي وغیرہ پر کومه تکمه او بټن ده دی ډوري بټ دغه ودی ول منځ کې وی ویلې ودا د شابه چي دي ابو طالب شوی زما ودا خو صاحب شي نه دي وزما بچي نه دي دروغ مو ودا مې وراره دي بالکل صحیح ده بل وراره بچي دي څنګه نه دي چې موږ په تورات کې لیدل دي چې د پلار بمړي ته څنګه داوا کې چې دا ژوند دی څه ژوند دی خو زه تعالی خبر وکم ابو طالب
ودا سره شام نه مبوزا په تورات کې د څومره علامې چې ما کتلې هغه ټول په دې کې موجود دي او د اسلام سخت دشمنان چې دي يهود او نصارا دي اسنه چې دا قتل نکي بیرته واپس کا ابو طالب څخه خادمان د محمد رسول الله سره کړ بیرته مدینه لړا واپس کی راغې وې مکی خواله چې ډیر واپس کینو قافله کې ډیره ګټم دی ابو طالب صاحب کړي وا نو شکل بیرته راغې او محمد رسول الله وکړه ډیره مینه وسره وکړه ځکه بچیو به تر بچی ما به ګډ وخت دایم راغلی په دې وخت کې د شو سړی راغی چې هغه د قافي معلومه ولي دا پلاني بچی دا پلاني هر چا ورته خپل ماشومان راوسته ابو طالب په دې وخت کې محمد رسول الله ورته راوسته ورته کینو مخاله دې سړی چې کله ځله ورمکاته د خپل سترګې په مده کې بند کړي ور بند کړي وی ابو طالب ویره چې اسنه زما اورانه د نظر نه کی العين حق خازن لیکلی دی وی دا نظر حق دی د انسان د سترګو څخه جراثیم راوځي او په دې شری باندې ور پریوځي د دې وجه نسمه شیخ بارک وړه رساله لیکلی د شعر او جادو بد نظرین علاج پاغي کې باز د شي اسکار چې هغه تا وکړه د شعر نه مخکې د جادو نه مخکې هغه کوا او چې کله در باندې ولګي د بیرو هغه اسکار ذکر کړی دی هغه وکړه الله تعالی علاج درکړي وی ویری دما چې اسنه دا ورانه د نظر نه کې خو په دې وخت کې وې دغه سړی په چا سره مشغول شو چې مشغول شو بس خپل بچي ابو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته لری کې یو دم دې سړی ویل د قافله اين الفتى هغه لک چې شو ځوانه هغه ځوان چې شو ځوانه ان له لشانا عظیما وقسم په الله چې هغه د پاره ناشنا کیفیت او ناشنا نو چې د شکل لما کاتو ډیر کمالات په رب العالمین راجمع کړی دي یو ناشنا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې صفات ده چې شرک نه دی کړی د ماشومتوب نه او د شرک سخت مخالف او سخت رد کوونکی انسان لکه رامخ کې واقع پیدا لو او د محمد رسول الله بل نشنا صفات داو چې ډیر صابر انسان د ابو طالب سره زموږ شکل ډوړې لکه نس نبی کریم علیه الصلاه والسلام بل لري ناسو کیدونه بچیا پاتو شاغه به خور ورس بناره پات شو لیکن دا شکایت نه کو چې مال ډوړې او مال ده او کله به دوست سره په ډوډۍ باندې کینو سدي ماشومان ابو طالب ور باندې پوښي چې زما راوړو خو څو ورسې سي پر عرفات شوی به ایرانی راوستلو د دوی سره په ډوډۍ باندې کینو چې کله په ډوډۍ باندې وسره کینو ډوډۍ په پاتیم شو بچي وو مالم شو خو کله به رسول الله په دې پیډه کینو نو ډوډۍ په خلاص شو د ابو طالب هغه نور بچي وو وږي پاتې شو به په زور وسره کینو او ناشنا صفت داو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو طالب سے فرمای وکله بچ شپه تیر شو سبب چې ما وکړه سترګې مورته توري او د سر مورته غواړو د محمد رسول ان شاء الله ورس اخلاق کې راځي چې کوم سترګې وې ده تور سپین وې سترګې هم توري سر به مغواړو حیاناک سره ډېر حیاناک صادق انسان چرته دروغ نه ویلي او د ناشنا سره د شریعت په تاریخ ولا ځان کې لري وې ورس د خپل ملګری لوي دا غړي بځي سره ولي وې زمونږ په دې علاقه کې د مکه کې واده دي په دې واده کې بټنګ ټکورو تکینه د زما د ګډو لګور زو ورزم چې دی واده کې شي کوي داخله ویرالم شکل رالم او دا نږدې کورونه کې دا واده و خو چې کله د مجلس ور داخل شوم تر څو پورې دا ټنګ ټکور د اسباب او دا شونه جوړیږي وی الله په ما باندې خوب را وسوي څه زو دکړم وزره او چت نکړم الا حر الشمس مگر د نور دا ګرمي چې بالکل نور راختلی و دي ګرمي زو وسلم به راځي شوبه وی حق ټنګ ټکور الله په ما باندې ونلیدو ځکه رب العالمین تربيت کو وی به څنګه دا مشرانو دا کیسې کوي د شپې ډیر وګدي وسم بعض خلک دا کیسې کوي قران کې الله رب عزت فرمایي سامرن به تجهرون قران الله تاسو پرې دي شپو کیسې لکه نه وې ما دې ملګری لوري چې زما راګړې بچي ته سروا زدي شپو کې کیسو لکه نم چې دې کې څه کیسې کوي وې وګیو ما مور لمې ولې چې ډوډۍ مالا تیار کا ډوډۍ چې مالا تیار کړه بالغ لمې چې ډډه ولې سب څه وته شوما سبا پوری وسو دومې دي خلکو کې شو په نشو او دا ناروا دي قرطبي د عمر بن الخطاب بارکه دا خبره نقل کړې ده چې د شپې به هغه خلک ول چې غوښنه وخت پورې غب شپ لګي ګرځي دوه او کوم سره چې د شپې اکثره مجلس کې هغه قیام الليل نشي کولای د قیام الليل بارکه تاسو مخکې موږ د اسباب ویلي و قیلوله کول د ماسپکین مازنه مخکې آرام د سورې کاف د ورسنی ایتونه ویله وختي و د کېدل د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کار کې ډیره مشغله نه کوله زیات خوراکون نه ځان ساتل د مؤمنانو سره کینې نه کول خاص کر هغه اسباب او هغه ایتونه کتل چې پاغي کې د قیام الليل ترغیب د اخرت سوچ په ځمانه مالی جرمانه د زیات جمانه ځان ساتل نو وی رسول الله وی رب العالمین زما حفاظت وکړي د عربو دی ودون نه ټنګ ټکورنا
او دغه دي قصونه او بل دا ناشنا چې محمد رسول الله عورت چانه درېدلې ان شاء الله قبل چرشه مل ژوندیو نو به دا صفات ذکر کوو چې ولید له شی نه دي او دغه نه ورسره محمد رسول الله صفات بیان کو الله رب عزت موږ تاسو له محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري را نصیب کی الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد